پخوا به دا مولا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندول د ځانه به خبرې جوړې کړلې مفتو کې به خبرې جوړې کړې او څه لپاره د بادشاه د خندا دپاره یو مثال به در درکمه صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته وی د پیغمبر یم دا ټوکه ټقاله ده زه پیغمبر یم بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکې راله پیدا کړه دلته یو خټکې ما ته حاضر کړه نو بس زه به دا ستا معجزه شو پیغمبري به دې ومنم سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه 3 ورځې مهلت را خټکې به در راوړم بادشاه وي بیخ دې وده 3 ورځې نه چې ګینټه مې درکړه نو اوس به بازار کې ولې دلته به یې راوړم مهلت نه درکوم دا ځای به ما ته خټکې اوس حاضرې او ته څه وایي وایي ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده خدایۍ مې نه ده کړې خدای پاک یې 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې ګوره اوس ته خو دا اوس ټوکه